لکه سوره یاسین عام مسلمانانو ته به یادي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د سوره یاسین تلاوت کوي الله بدله د قرآن شریف د لسو ختمو ثواب ورکي. لس ځله چې قرآن شریف ختم کړي دا برکت ده. او چې څوک سحر وختي د سوره یاسین تلاوت کوي نو پروردګار به د دروازې حاجتونه پوره کړي. مو وایو کنه الکه سی بجت مې دی، یو توایو دعا را لوکا، بل توایو دعا را لوکا. دا هم ښه خبره ده. د یو نیک انسان نه دعا غوښتل دا ښه شی دی، او د بل مسلمان نه دعا غوښتل دا ښه خبره ده. او د یو غایب مسلمان دعا د غایب د پاره پروردګار قبلی هم. لیکن حاجت نه پوره کیږي. رسول الله مبارک فرمایي چې سوره یاسین سار کې لولا من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجه، چې دا صورت څوک سحر کې وي الله به حاجتونه پوره کړي. الکه غریب ما او فقیر پیسې نشته، ډوډۍ نشته. حضور پاک وی صورت واقعه چې کم ځای لوستل کېږي او کم خلک یې لولي پروردګار به فقر او فاقه ختمه کړي. د قبر د عذاب نه یریږم او د قبر د تیرو نه یریږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تبارک الذی تلاوت کوا، چې څوک د سوره ملک تبارک الذی تلاوت کوي پروردګار به د قبر د عذاب نه ساتي. صحابه کرام په لاره روانو، یو ځای کې خیمه ښخه کړې وه، چېرته زوړ قبر و لاندې دي ته پته نه وه چې دلته قبر دی. د لاندې نه د تبارک الذی تلاوت اورېده چې لاړل نبي علیه السلام ته الوې وی صاحب مونږ په یو ځای کې خیمه خفه کړه، مونږ ته دا پته نه وه چې لاندې قبر شته که نشته. بعضې قبرونه هوار شوي زمانه پرې ډېره تلي. وی لاندې م د صورت تبارک الذي تلاوت اورېد د ځمکې د لاندې. حضور پاک فرمایي هي المانعة هي المنجیه، وی دا صورت تبارک الذي دا چې چا لسته ممکن ده دې انسان په جون کې رضی تلاوت زیات کړي. دا تبارک الذي الله انسان لا دا سے خیر پہ ورکی چې د عذاب د قبر نه بچ کئی. عذاب قبر منی کئی او د عذاب د قبر نه پہ الله انسان له نجات ورکی. څومره لوی برکت شو پټ. دا یو صورت نه دی، ډیر صورتونه دي. الکه ما ته قرآن یاد نه دی، سوره اخلاص قل هو الله احد خو ټولو ته یاد دی کنه، مونځ کې ټول لولو. حضور پاک فرمایي چې څوک درې کرته اولولي الله به د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکي، او چې څوک یې لس کرته اولولي پروردګار به له په جنت کې یو بلډینګ یو محل جوړ کړي. او که یو سړی حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام ته وایي وی د الله رسول اوس خو بلان له ډېر محلونه جوړ کو، ځکه په لس کرته محل جوړېږي، ډېر به جوړ کو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل عمره ته دومره ډېر نشي ویلي لکه څومره چې خدای سره بلډینګونه او محلونه شته. او چې یو سړی 200 کرته اولولي سوره اخلاص 200 کرته لوستل څه دونه ګرانه خبره هم نه ده، ډېر زر لوستل کېږي. حاضر مسلمانان لکه لازم کوي چې 200 کرته به انشاءالله لولې که خیل ستاسو فایده ده ورکې. بسم الله سره 200 کرته اولولې ښه دا چې څومره راته ناست چې په عمل وکې چې 200 کرته څوک سوره اخلاص قل هو صورت اولولي حضور پاک فرمایي د 50 کالو ګناه به ورته الله معاف کړي. دا د سوره اخلاص برکت. سوره فاتحه چې دا مونږ یې مانځه کې لولو حضور پاک فرمایي چې دا څوک اولولي او بځان یې چوف کړي او یا په اوبو یې چوف کړي او هغه اوبه وڅکي پروردګار به د بیمارۍ نه شفا نصیبه کړي، الله به جوړ کړي. آیت الکرسی چې د شپې یو انسان لولي، د آیت الکرسی ډېر فضیلتونه دي. یو فضیلت یې دا دی چې پروردګار به دې د شیطانانو او د پیریانو د ضرر نه محفوظ کړي. د شپې دا پیریان خورېږي او دا شیطانان بعضې بیمارۍ ګوره د شیطان د چوکې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیمارۍ داسې دي شیطان په انسان کې څه اثر وکړي، زخم کې ولا څه څښاپ وکړي ووایي او یا سبل ساسر وکي دا غینه دا کینسر او دا خطرناکی بیماری پیدا کیږي. آیت الکرسی چې ماسخوتن ته تلاوت کې د شیطان او د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک اولولي د ده او د ګاونډیانو د کورونو به رب العالمین حفاظت کوي. دا د دې سورتونو برکت دی. وهذا کتاب انزلناه مبارک. اوس به زمونږ په ذهن کې یو سوال راځي، یاره صاحب
زما زوی خو ناجوړه دی او زه خو صورت فاتحه لولم خو نه جوړېږي یاره صاحب ما خو سو آیت الکرسی اولستله او بیا مې کنډر وشو چې رانه مال یوړه دا ولې رونو د دې په جواب هم پوه کم په دنیا کې دوه قسمه اسباب دي یو هغه سبب دی مادي او ظاهري سبب ورته مونږ وایو او یو بل هغه سبب دی چې هغه روحاني سبب دی غیر مادي لطیف په سترګو نه ښکاري مادي اسبابو کې عقیدې له دخل ني لکه ته چې اوبس کې تنده به دې ختمیږي که یقین دې پېشته و که نشته او چې ډسپرین ګولی واچې خوله به د نوباسي که ستا په عقیده شته و که نشته او چې انجکشن درته ډاکټر ووایي ګرمستن چې ورته مونږ وایو نو وجود نه به دې خوله وباسي که ستا په یقین شته او که یقین دې نشته دا مادي اسباب دي یا چاله سر له یې سټکې راوبرو نو سر به یې وینې کېږي که ستا په یقین شته او که نشته هلکه زما خو په عقیده نه و تا به خوږ نه کي نه که دې سره د عقیدې تعلق نشته که عقیده رشته هم د لاډو کې ماتوي او که دې نشته هم د لاډو کې ماتوي دا ظاهري اسباب یقین او عقیده نه غواړي دویم قسم هغه اسباب دی روحاني غیر مادي هغې کې عقیدې له دخل دی په سترګو نه ښکاري لکه صورت فاتحه کې شفا ده اوس خو صورت فاتحه زه چې لولم دا خو هوا د خولې نه ووتله او په انسان باندې ولګېدله د سپرین ګولی خو نه چې ګېډې ته یې واچوي او نه انجکشن دی چې سړي ته یې پرک کې یا په مټ باندې ووایي دا روحاني اسباب دي دې کې یقین او عقیدې له ګوره ډېر لوی دخل دی که ستا عقیده او یقین برابري د حضور پاک د خولې مبارک خبره دروغ نه ده رښتیا ده داسې ده که نه ده او بیا یو کس ته هم نه وي عاملان سره وی او یو صحابین پې د اعتراض ونه کو چې د الله رسوله مونږ خو فاتحه ولوسته شفا پکې نشته دا یو حدیث کې نشته صحابه او تسلیم کړی او منلې خبره ده نو حضور پاک چې عامه خبره کوي صحابه او ته صحابه ورسره منلیم ده تجربه شویم ده دروغ نه وایي دا زمونږ ایمان او زمونږ عقیده ده لیکن زمونږ یقین کمزور دی زمونږ عقیده کې فرق دی مونږ کلک یقین پې نه ساتو دا روحاني اسباب دي دا عقیده او یقین غواړي که کلک عقیده او یقین دې په پیدا که د دواړو جهانو د مبارک سردار بالکل رښتیا ده دروغ نه ده د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خبره به درته وکړم هغه یو ځای کې لیکلي دي د دې عقیدې او د یقین خبره کوم یو مولانا صاحب د جمعې په تقریر کې عوامو ته د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل خول چې بسم الله کې دا فضیلت دی او دا فضیلت دی او دا حقیقت دی رښتیا خبره ډېر لوی فضایل دي د بسم الله الرحمن الرحیم دا فضیلت دی او دا دی یو جوش کې رانه مولانا صاحب وی دامره فضیلت هم دی او دومره هم برکت دی که څوک په دریاب پورې وځي نو بسم الله الرحمن الرحیم دی وی او خپه دې په دریاب ږدي پورې غاړه به پرې وریږي خپه به هم نه لمدېږي په دې مجلس کې یو بانډیسي ناستو هغه د جمعې مانځله چې راته نو په دریاب به په کشتۍ کې راته نو کشتۍ له به یې پیسې ورکوي د هغه زمانې اتانې یا روپۍ هغه چې دا خبره واورېده مولانا صاحب دا دې راته مخکې ولې نه وي نه خو بلا پیسې ما نه مانګي واخیستې چې دې طرف نه زم هم پیسې اخلي او چې د هغې طرف نه زم پیسې اخلي نو تا راته بسم الله دم د سره مونږ ته دې نه ښه ښه راځه چې اوس دې وښه اوس هم ښه ده وروستو پیسې خو به بچت شي که چې مونځ یې کړی دی او دې دریاب ته نږدې شوی دی وی بسم الله الرحمن الرحیم او خپې ښودې د واقعي خپې لمده شوې نه را پورې ګیر هغې طرف ته دې پورې وته وی دی چې به کلم ته بس دغه دم و بسم الله به یو په دریاب به ته په دریاب به واپس راته دا حقیقت دی رونو دا خدای پاک یو کمال پیدا کړي یو انسان له خدای برکت ورکي یا بعض الفاظو له پروردګار برکت ورکي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د ایران د فتح دپاره ولېږوي د لاړ شه او د کسرا د ایران بادشاه په هغه حمله وکړه لیکن لاړ ډېر لوی لښکر دی ورسره د ایران بادشاه کسرا پوه شو چې دا خو د مسلمانانو لښکر دی او دا خو په مک ونه دي نو هغه ټولې کشتۍ راغونډې کړې هغې وسوځولې زه کشتۍ مې ختمې کړې نو دا خو ډېر لوی دریاب دی په دې به دوی څنګه راځي لاره خو پول شته دی نه او دومره جوور دریاب چې دا سمندر دریاب یو حصه ده په دې به دوی راځي څنګه ښه بېغمه ناست و
دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې څنګه راغی پاسونه دي ورسره چا سره اوښان دي او د دریاب په غاړه ودرېدل کشتۍ نشته نه دوی سره خپل انتظام شته نه پول شته ملګري ورته وایي څه به کوو یو کشتۍ خو هم نه ده چې مونږ یې جوړه کړو ورپورې وځو په یوه کې چې ورپورې وځو خو مونږ بالته دغیا کې دا به څه کوو هغه وی داسې کار دی چې موږ د چا په حکم روان یو د عمر فاروق امیر المؤمنین رضی الله عنه په حکم دا چا خلیفه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه د چا په حکم د الله په حکم داسې کوو راځئ په دریاب زه دنه مخکې کېږم او تاسو راپسې شئ دا مې امید او یقین دی چې خدای به زموږ حفاظت وکړي اتې مخکې شو وی ای دریابه موږ ستا د پیغمبر د خلیفه په حکم روان یو او ته د پیغمبر د رب په حکم روان یو چلیږي مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه د حکم تابع یو ته د هغه د رب تابع یې مونږ جهاد کوو پې ورلو چې اصل پونده ورکړه دا ګورې یوه خبره نه ده تاریخي قصه ده دا مضبوطه خبره ده د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ټول لښکر سره د اسونو اوښانو په دریاب پورې وتل او د اس سوم هم په اوبو کې لوند نه شو او کسرا بادشاه له مضبوط شکست ورکړ او د هغه د لاس چې کوم خاص سامانو د هغه تاج او د هغه بنګړي هغه حضرت عمر فاروق له مدینې شریفې ته ولېږل یو اوږده تاریخي واقعه ده سراقه ابن مالک چې کله په نبی علیه السلام باندې د هجرت په موقع باندې حمله کوله او هغه د هغه اس په دا ځمکه کې درې ځله خپې ننوتې نو حضور پاک مبارک اخره کې امان ورکړ او ورته وی سراقه وی زه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم سراقه هغه وخت سره وی مړه کې مې وی چې دې وخت کې ستاسو په خپل وطن کې ځای نشته دا د مکه پرېږدی او مدینې ته ځای بل وطن ته ځای او دعوې دومره غټې کوي لیکن پروردګار هغسې کوي عمر فاروق رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص ته وایي چې د کسرا مخصوص سامان دی دا ما له مدینې شریفې ته راولېږي او په دې جهاد کې سراقه ابن مالک الله بیا مسلمان کړی او سره وی دې به م راولېږي د حضور پاک یو ارمان و هغه پوره کوم سراقه هم راولېږه هغه مخصوص سامان هم راولېږه چې کله اوس پر د ټول سامان پکې بنګړي پکې نو استاد واپس کوي ورشه ساعت ته وایي چې بنګړي پکې نشته حضرت عمر ته چاوي تا ته څه پته لګي د هغه د بنګړو وی حضور پاک فرمایلي د هجرت په موقع د سراقه ته څه وی درته وی ما ته وی چې ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاسو کې د هغه بنګړي وینم نو معلومیږي دا چې د هغه تاج او د هغه بنګړي دته به اغوستلی کېږي بنګړي نشته استاد یې ولېږه چې هغه سامان ولټو د هغه بنګړي پکې پیدا شو بخوانو بادشاهانو بنګړي واچول د سرو زرو یې راوړل او په مدینه شریفه کې یو ډېر لویه جلسه وکړه او صحابه کرام د بوټ بوټ نه راغونډ کړل وی د نبی علیه السلام د هجرت د موقع ارمان نن پوره کوم هغې فرمایلي و سراقه ته چې ستا په سر د کسرا تاج او لاس کې د هغه بنګړي وینم هغه ته تاج پوشو کړه هغه تاج یې ورته په سر کړ او یې بنګړي د سرو زرو سړي د منه دي حرام دي خو صرف د حضور پاک د خولې وینا د لږ ساعت دپاره درته اچوم دا تاج دې مبارک او دا بنګړي دې ستا مبارک د هغې او پیشنګویو د حضور پاک خو خبره مې دې پورې کوله چې هغه اس سومم لون نه شو د ټولو اسونو بل طرف ته پورې وتل دا شوي دي امام شافعي رحمت الله علیه د مامون الرشید زمانه کې یو لویه مسله وه د قرآن شریف متعلق او ډېر لویو امامانو له سزاګانې ورکړي دي امام شافعي صاحب ته وی موږ سره مناظره او بحث وکړه او ډېر زیات هوښیار و هغه لار او د دریاب د پاسه وی زما مناظره به د دریاب د پاسه کېږي زه هم په دریاب جانماز غړم کینم به پې او ته د خپل معتدلي ملا م راولې چې ما سره په دریاب کینې هلته به خبرې کوو هغې نه خو هغې یارېدل وي دا چېرته کېږي د مارونو هغه حضرت بانډیسي به ته او بسم الله به وې او په دریاب به پورې وته او بسم الله به په دریاب به را پورې وته خوشحاله مولانا صاحب خره ډېره موده پسې راته دم وخوه خو بیا هم ښه ده د ډېرو پیسو نه بچ شوم مولانا اشرف علي صاحب لیکي او ځل یې مولانا صاحب د دعوت وکړو مولوي صاحب ما سره به ځې ډوډۍ به راسره خورې ډېره ښه خبره ده چې ورسره روان شو دریاب له ورسېدل نه مولانا صاحب ودرېدل چا چې ورته را دم په جومه کې خولی ابانډیسي ورته وي مولوي صاحب راځه که کوم خوا چې په دریاب پورې وځو که نو صبر وکړه چې کښتۍ خو راشي که نه مولوي صاحب تا چې ما ته هغه دم خولی زه خو هغه بسم الله ویم او دې طرف نه پورې وځم او د هغې طرف نه پورې وځم دا دم تا راته خولی دی او خپه مې هم نه لمدېږي
مولانا صاحب ته مونږ غرکې ته زمونږ په سر چې پیسې اخیستې دي ما ته لوبه جوړه کړې ده نه نه تا دم خو راته تا خولی دی نه نه یاره دا خو آصف مونږه ویلي دی نه نه ته راځه زه مخکې کېږم ښه ده ته مخکې شه چې بانډیسي بسم الله وي او مولانا صاحب یې لاس ته نیولې دی اپې نیغ روان دی نیم پوه شو چې وایي واقعي کمال خو پکې شته بانډیسي مخکې د ملا صاحب یې د لاس ته نیولې دی هغه نیغ روان دی د خپې ورو وړه چیپې په پورې ایسته ځان سره دم خولی چا دی چې چا خولی دی د هغه یقین او عقیده برابره نه ده اپې نه شتلی چا چې اورېدلی دی اگر که بانډیسي دی د هغه یقین او عقیده پې برابره ده هغه پې د پاسه نیغ پورې وځي زمونږ په دې علاقه کې یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي هغه سره یو اجازه وه دا زما چې شمدید خبره ده د جومات خبره ده هغه سره یو اجازه وه او هغه اجازه داسې وه چې هغه به زمونږ باباجي له راڅه د هغه د دې پونډو بیماري وه نو هغه له به یې هغه خپې دمولې نو هغه به لور سور که اوس مړ دی د ریاجي صاحب دی د دې حاجي آباد د ریاجي صاحب دی په مریدی کې سید احمد شاه نوم یې په مردود هغه به دا چلو که چې لور به یې سور که او داسې به یې سور که چې دا رنګ به بالکل بدل شو بیا به هغه لور راواغېسته په دا ژبه به یې داسې ومږه په خدای یقین کو زمونږ مخکې او دې ژبې به یې داسې لوخړې ووالې یو سرخ به یې وکړ بیا به یې هغه لور راواغېست په دې پونده به یې مږه او دې پوندې به یې لوکي کول هغه پونده به یې راواغېسته او زمونږ د باباجي په دې پونډۍ به یې کېښوده او هغه به ورته ملاستو ما باباجي ته ویل مې تا په دې کونډۍ کې دا خپه کېږي نو څه تکلیف شته وی دومره زور راکړي لکه چې زما په دې وجود کې دا اور را دننه کړي او یو ورځ پس بیا د هغه کونډۍ نه بیا هغه اوبه روانې شوې د اجازه زمونږ کلي کې یو بل حاجي صاحب په دیرګل حاجي تاسو به ډېر نومونه اورېدلي اوس مړ دی خدای دې وبخښي د ریجان کلي کې اوسېده هغه سره م نو زه په دیرګل حاجي صاحب پسې لاړم مې ماله د اجازه راکړه وی ډېره څه کلمات یې راته وښلوي دا د جمعې په شپه 1500 کرته ووایه ومې وی چې بیا لاړمه چاړې راواغېسته او په اور کې کېښوده او ښې مزېداره سره کړه ما ته یې دا په ژبه راکاږه دغه یوه ژبه که دې نه دې خلاص کړو بیا به څه کوو دا خو په لور خدمت کوي په چارې کوي په سسکوره کوي زمونږ همدغه یو ژبه ده او دې هم خلاصې ما ته وی نه مې پوندې پورې راکاږم ما ته یې وګورې که پوندې دې یوړه سوځی دی لاول به په ژبه راکاږې چاړې راواغېسته سره وه او چې د ژبې پورې به یې ویله کش ورکړه نو زه به یو ګز وروسته شوم داسې لوخړې به یې وکړې وی شا به دا ما راښکه او دا ټکي ووایه او په ژبه راکاږه ما وی قلار کښېنه نه په قرآن کې شته چې په ژبه چړې راکاږه او نه په حدیثو کې شته وی ته دم زده کې مې دم زده کوم خو ژبه باندې چېرته راکاږم زما هغه یقین نه مې شو راښکې مې نه شم راښکې مې په پونده راکاږه نو ځکه کش یې ورکړه خو پونده د علاج به وکړو ژبه وسولېده نو دې سره به څه کوو دا عقیده درونو ګورې یقین دې مضبوط د چا دا یقین کمزوري د چا دا یقین مضبوطي د چا زړه کلکي یقین مضبوط دی د چا زړه کمزوری دی زما زړه کمزور و ټینګ ورته نه شم د هغه زړه مضبوط و کلکو الله ګوارې ګورې په دې منبر درته خبره کوم سورت فاتحه حضور پاک مبارک فرمایي په دې کې شفا ده حضور پاک دروغ نه وایي دا زمونږ ایمان او زمونږ یقین دی یو صحابي د نبي علیه السلام مبارک د نبی علیہ السلام نے صلات حاجت اورېده چې 2 رکعاته نفل څوک کې الله به حاجت پوره کوي کور ته راغی بیبي ته وی ډوډۍ راوړه بیبي ورته وی ډوډۍ خو نشته تا څه راوړي لاړ او د حضور پاک د وینا مطابق په جومات کې 2 رکعاته صلات حاجت وکړو کور ته راغی بیبي ته وی څه شته او تا سره لیږلي دي تش تور کور ته راشه او څه شته څه دي بیا لاړ بیا 2 رکعاته صلات حاجت وکړل خدایا ستا د خپل پیغمبر نه مې اورېدلی دي زم ناریم او زما ښځه او بچیم نار دي او ما له به روزي راکړې چې کور ته راغې ښځې څه شته که نشته ښځه ورته وي یو تار سره وړي دي وګوره څه دې راوړي هغې ښځې څه شته وی سړیه ناشنا قصه شروع ده هغه څنګه راشه وګوره میچن تاویږي او اوړه ترې رابېږي او چې د کور څونه لوښي و مې ته ډک کړل اور کې بل لوښي نشته چې د اوړو نه ډک کړم او بله قصه ده اور بلیږي په تنور کې ډوډۍ پکې پورې کېږي مو رانړېږم ټول کور مې د ډوډو ډک شو دا د هغه 2 رکعاتو صلات حاجت برکت د هغه یقین جوړو چې دې کې دا کمال شته چې راغی
میچنې پل ورغې ورېږه وګورمه چې د غنمو دا لار ورته د کوم ځای نه را روانه د سرو زرو د چرګې هغه د هګۍ قصه ده که چرګې لاړه کړه هر څه ختم شو زه ګورم چې دا دانې د کومې را روانې دي خو چې پل یې ګوتې یوړې جلان میچن وزرېده لاړ حضور پاک مبارک لا نبی علیہ السلام ته قصه وکړه صاحب دا چلو نبی علیہ السلام فرمایي ګوره ستا په هغه 2 رکعاتو یقین برابر او بیا چې میچنې پله دې ګوتې یوړې نو هغه یقین دې بل خوا لاړ چې ګورم چې د کوم ځای نه غنم را روان دي وی زما د قسم په هغه ذات چې زما سا د هغه په اختیار کې ده که د میچنې د پله د ګوتې نه وي وړې تر قیامته پورې به دا پل ګرځېده اوړه به یې راغورځول او تنور به ډوډۍ درکولې دا حقیقت دی سورت فاتحه کې شفا ده خو عقیده ولا پکار درته خپل چې شمدید خبره وکړم پروس کال زه حج ته تللی وم نو یو ملګری موږ سره پروس کال نه بل کالنۍ خبره ده هغه بیمار و تبی و او داسې تبی شو چې حج را نږدې شو جړل غریب او موږ سره په ګروپ کې 3 ډاکټران 3 واړو ولا مختلف سپیشلیست ډاکټران داسې علاجونه ولا وکړل چې ستنې انجکشنې ولا وا دارو ورکوه او سړي ته منه کوي زیاتیږي او ما ته وی موري صاحب زه جومبرما او د مرګ نه علاوه دا چې حج رانه پاتې کېږي داسې د ګوتې په شان غریب راوخت ای مردار ما لکه تا خو ډاکټري علاج مکار سره یو کل ضرورت یو علاج ښیم خو چې زه راته څنګه ویم په هغې به عمل کوې الله دا مې الله راوستی ای وایه مې داسې کار به وکړي چې زمزم او به ځان ته کېده زمونږ بلډینګ ته به یو شنه ټاپکو داسې اوږده 100 لیټره وي لا زیاته هغه دې بلډینګونو کې هر بلډینګ ته یو کار خیر سړی دی هغه دا خدای د هغه نه دا کار دي چې څومره حاجیانې بلډینګونو ته یو ټپکه ځي یو نه ډېرې ځي مې دا یو ټپکه ځان ته کېده زمزم وبه بس کې حضور پاک فرمایي الزمزم لما شرب له چې د کم مقصد دپاره زمزم اوس کې الله به د هغه مقصد دپاره ستا دغه کوي پوره کوي خو یاره یقین به ساتي چې دا زه څکم چې دومره پې جوړېږم او بل نبي علیه السلام فرمایي دومره بس کوي چې پختی دې پرې راوپړسېږي مونږ خلک لږې څکو ډېر څکې نه شو د یو ګیلاس او 2 نه هغه زیات څوک څکې نه شي ما هغه ته داسې ونه وې ما هغه ته وی چې ګورې که زه راته کومه نسخه ښیم په دې طریقه څکې شي نسخه دومره زمزم بس کې چې ته پې الټی وکړې مې که د پښتو د پړسو به وی خو 2-3 ګیلاسه به وڅکي چې د مالو ډک شو مې الټی به پې کې دونه بس کې ما ته وی یاره بس په دې ورله او هلک ته مې ټپه ورته کېده هغه ورته جیب ډکاو زه لاړم مانځه له ماسخوتن چې رالم نو کاونټر سره به زه ناست وم نه که څوک د مسلو د دیني تپوس کوي دې راته مخکې ناستې او یو جانماز یې تحفه کې اخیستې ما له یې ښودې چې زه کېناستم حیران شم چې دا خوا خو د کټه د پاسېدو نو مې لکه څنګه شوې ما ته خدای جوړ کړم مې په څه ټیک شوې ما ته ویم په هغه زمزم وی دومره مې اوسکلې دومره چې الټی رالی او ډېر زیاتې الټی مې وکړې او په الټو کې رانه دا ګندونه پرېوته دوباره مې بیا وسکلې وي تا یو ځل ویلې وی وی ما دوباره وسکلې بیا مې الټی کړې او په 3م ځل مې بیا وسکلې دونه مې وسکلې چې بیا الټی رانلې وی هغه چې پاسېدل یم دا وی حرم کې مې د ماسخوتن مونځ مو کوراله دا سړی م درته ښولی شم او بله حواله در کوم زما یو دوست ډاکټر بخبیلند مردان تپوس ته وکړې هغه ماته ما په مولانا صاحب یو بل تجربه وکړه په زمزم یو سړی سلسل البول و متیازې چې ته زیاتې ځي باید سړي متیازې نه ټینګېږي متیازې یې بیږي نو اوس متیازو والا له خو چې اوبه ورکوي خو نورې زیاتېږي که علاج به ضد شو متیازو والا له ته اوبه ورکوي نور زیاتېږي مې چې زمزم وڅښه او ستا هغه طریقه مې ورته وښوله چې وروره دونه بس کوي چې الټی پې وکړې ما ته یې ورشه وګوره هغه بیګ یې د متیازو غورځولې دی نیغ روان دی حضور پاک او الله دا زموږ یقین دی زه به هم دروغ ووایم ته به م ووایې بل سړی به مو دروغ لویه ګناه ده خو دا زموږ ایمان دی د عقیدې خبره ده هسې خبره نه ده چې صفت نه کوو د عقیدې خبره ده چې خدای او د خدای رسول دروغ نه وایي نو حضور پاک فرمایی کہ سورہ یاسین سارلو اللہ بحاجت پورت نہیں حضور پاک فرمائی سورت فاتحہ پدے کے شفا دا سورت واقعہ دا چی او سری لولی اللہ بت فقر و فاقہ لرکی او تبارک اللذی چی او سری لولی دا قبر دا عذاب نبی اللہ خلاصی دارنگی دیر سورتون دے و داغی دیر فضیلتون دے نو دا قرآن شریف پا وینا کے پا خدای قسم دیر وی برکت و دیر وی خیر مزا پا کے سمرہ دا خوان دے سمرہ دے قاری صاحب چوس تلاوت کو سیف اللہ قاری صاحب سمرہ خوان دے کو او قاری عبدالباسط صاحب کیسٹ
کې تو لګې څومره خوند کوي یو خشته قاری او حضور پاک مبارک کې به د قرآن شریف تلاوت کو الله اکبر چې د مکې کافر به ورته ودرېدل او غوږ به ورته ایښوده نو دې کې به خوند او لذت وکړ الله دې مونږ او تاسو جنت ته بوتلی کړي احادیثو کې مرادي او قرآن شریف کې مرادي جنتی له به الله په جنت کې هر څه ورکړي چې د زړه کې تېرېږي ولهم فیها ما تشتهي انفسهم ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون داسې دی اړه چې د څه غواړې هغه به الله درکوي د هر جنتي په کور کې به څلور ولې بیږي یو به د شاتو وي یو به د سوچه پیو وي او یو به د خالص و علو بو وي او یو به د شراب وي خو د خوند دپاره به هلته شراب څکي خلک د دنیا په شرابو کې سردردیم شته او نشم پکې شته چې څوک اوس کې غل متیا دې بیږي د جنت په شرابو کې به صرف خوند وي لذت وي پکې سرخوږي قرآن شریف کې الله وي او سرخوږي به هم پکې نه وي او بېهوشي به هم پکې نه نشه به پکې نه د حضور پاک مبارک نه او صحابي تپوس کوي وی صاحب په وله کې خو دننه خټئ او کاڼي پکې وي په وله کې خوند هم کوي چې په دې کاڼو کې اوبه روانې شرړار کوي د جنت په دې ولو کې شته وی او هغې کې به کاڼي وي خو هغه به زمرود او یاقوت او مرجاني او په دغه وله کې چې کومه خټئ هغه به مشک او عنبري یو صحابي تپوس کوي وی صاحب په جنت کې دوړه شته وی او خو د جنت دوړه به زعفراني الوزي خوشبويي به کوي یو بل صحابي تپوس کوي وی صاحب په جنت کې کر کرونده شته غنم به پکې څوک کري جوار هر قسمه تپوسونه صحابه کوي وی او وی یو سړی به د الله نه غنم وغواړي چې خدای هغه مې شوی دی زمیندار بابا به غنم کرم الله به تخم ورکړي ځمکه به ورته وښیي دی به تخم وکري وی هغه تخم به د رب په سترګه کې زرغون هم شي لو به هم شي او هغه به دانیم شي او لکه د غرونو په شان غنم به ترې ودرېږي الله به ورته وایي چې واله بني ادمه کمبخته پیسه هم نه مړېږي تیاره ډوډۍ درته میلاویږي او تیار خواکونه بیا هم غنم غواړئ کټ کې به ناست دی چې کومې میوې ته دې زړو شي او میوه به څانګه راښکته شي او دې خولې له به دې راورسي نه پې دوړه شته خاوره نه پکې څښا ځای شته چې د چاته دې د دوکاندار نه دې اخیستې نیمه به غورځئ او نیمه به خورې دا پکې نشته او نه پکې دننه هډوکې شته چې ورېږه هډوکې به چې ته په مری کې وننښوي او نه پکې دا شته چې دا میوه او دا به له خېټه خرابه کړي او له دې نه مې پرهېز دی او بلډ پرېشر مې دی او د زړه بیماري مې دی او شوګر مې دی دا قصې دې هلته نشته ټول به په روغ صحت یې الله دې بوتلی کړي د چا به بیماري نه د چا به پرهېز نه نه پکې لوږه شته او نه تنده شته نو خلک به دا خوراک څه له خوري دا به د خوند دپاره خوري لکه سړی په ډوډۍ موړ کړي او د هغې نه پس هم میوه خوري او په تندې مړی تندې نه او بیا هم د خوند دپاره شربت څکي د جنت خوراکونه اوبه چې خلک استعمالوي د لذت او د خوند دپاره به د موړوالي دپاره نه هلته نه سړی اوږې کېږي او نه تږې کېږي او چې سړی ډېره موړ شي یو اګرمیبو کې بیا به ضرورت محسوس کړي او د دې وجود نه چې دلته خولو دي څښا بینتې دي په جنت کې چې د نه په وجود نه خولو دي هغه به خوشبویي کوي بیبیانې به خدای دې جنتیانو له ورکړي کم از کم دوه یا بیبیانې او دا خپلې ښځې به سردارانې وي د دنیا دا ښځه به ستا د جنت د حورو سرداری ما په ترجمه کې دا وی یو سړي راته وی صاحب د دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو دا به راسره هلته وي مې دا به هلته بلاګانې نه وي دا به هلته نیکانې او صالحات به دا به پاکې وي ته عبادت کوې ته جنت ته ځې ولې دوی به دوزخ ته ځي څه دوی به جنت ته ځي که نه ښځې به در سره دا به د هغه حورو سردارانې به او دا به خشته ښځې مزېدارې به شي عربن اترابن ستا هم زلفی هم زلف او هره ښځه به د هر وخت پیغلی نوې واده شوې او حدیث پاک کې راځي وی دومره خشته و خوبصورته به چې د وجود دننه نلې به د بار نه ښکارېږي او کم سرپیچک او لوپته چې په سري د هغې قیمت په دنیا او چې دنیا کې سري د هغې نه به بهتري او کمه خوشبویي چې پورې کوي د یو نوک برابر خوشبویي په دې نوک چې څومره راځي که دا دنیا ته راله د خوشبویۍ نه به څوک ژوند تېر نه کړي او که یو جنتي ښځې دنیا ته خپل مخ راښکاره که د انور او د سپومۍ رڼا به ورته بیا نه ښکاري دا د جنت خوشحالی وی جامې به راته څنګه میلاویږي د انارو په شان بوټې به انار به ترې وشوکې څه به د خوراک دپاره سره جامو دپاره کېټه سور کې په منځ یې نیم کې دننه به د ریخمو جوړه ترې وځي
او ستا په وجود فټ جوړه شوې دانه چې لستوڼی اوږد دی او ګریوان یې تنګ دی او ارت دی او پرتوګ خو یې راله بل شان جوړ کړی دی د ټولو جنتیانو یو شان وجود یو شان قد یو شان جامع اعلی مزیدار د ریخمو خشته خدای دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي څه چې دې له غواړي لنډه خبره دا چې څه دې له غواړي هغه میلاویږي نسوار به پکې وي که نه هلکه وي زړه چې څه غواړي زما هلکې نسوار تېرېږي چرسي به وي زما خو د چرسو نه بغیر ګزاره نه کېږي اپی بي مې وایي ما ته به پکې خپل دارو میلاویږي او که به نه میلاویږي او پوډري به م وایي هلکه زما هغه پکې څه شو زما پوډر یاد وساتئ ورونو چې کوم ګنده څیزونه دي هغه دې په اړه کې نه تېرېږي دا لنډه خبره ده که د چا اړه کې تېر چې زما بچي وشي دا بې اړه کې نه تېرېږي پردی ښځې ته کتل بې اړه کې نه تېرېږي بدعملی ته بې اړه کې شوق نه راځي پوډرو ته پوډریان به ورځي خو وروسته داسې زر به م نه ځي که مسلمان مړي چې هلته یو ډبه وي نو هله به ځي او دا نسوار هلته نسوار مسوار پکې نشته او نه پکې سګرټ شته څښا څیزونه په جنت کې نشته او نه به څښا څیزونو ته د چا په اړه کې شوق راځي دا یاد ساته خدای دې د دې نشو نه هم تاسو وساتي دا ګنده څیزونه دي نسوار او سګرټ او پوډر او چرسونه دې نه هم خدای ساته زمونږ په کلي کې یو پوډري و اوس مړ دی راغې پلار ته کېناسته دا ګوه رښتیا خبره ده څه لطیفه نه بابا دا کټ ته چا سوري ته کړی نه دی هله را په اوږه شي چې دا کټ ته سوري ته کم پلار یې شکرونه وستل چې نن مې شکر دی بچي تپوس وکړ چې دا کټ مې سوري ته کوي دا په شیک او په درشل یې کېنو بابا ورېږه چې کټ ته سوري ته کم چې په درشل کېنو کټ یې نیغ یوړو بازار کې خرڅ کړو جنت کې به پوډر یو که به نه تل اول خو ورورسه وروسته به خبرې کوو نشه چې پیغمبر حرامه کړې ده نو نقصان دی پکې چې پیغمبر کوم څیز ته حرام وي نو هغې کې به نقصان یاد ساته او خدای چې کوم څیز ته ناجروا وایي هغې کې به ستا د وجود فایده نه هغې کې به نقصان وي خدای هم د نشو تماشو او د دې بدعملونو محفوظ وساته نو جنت کې چې ستا په اړه کې څه راځي الله به درکړي د دنیا د هفتې په برابر ځکه په جنت کې ورځې شپې نشته یو شان ورځ ده دا خلک به یو ځای راجمع شي څوک د نور په منبر څوک د زمرودو څوک د یاقوتو څوک د سرو څوک د سپینو زرو رب العالمین به ورته خپل دیدار وکړي ځان به ورته وښیي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره چې دوی د الله یو سکنډ دیدار وکړي یو سکنډ د سترګې د رب برابر نو د جنت د او یو زرو کالو خوشحالۍ به تېرې شي دومره خوند به یې پکې چې راخواره شي د هغه ملاقات نه او کور ته راشي بیبیانې به ورته وایي سړو نن خو ډېر خشته یې خوشبویي ده نه ځي نن خو څه بل شان خشته یې دا ولې وی تاسو خبر نه خشته به نه یو ښکلې به نه یو موږ د رب العالمین سره ملاقات کړی او د دنیا د هفتې په اندازه به ټول جنتیان یو ځل د رب العالمین دیدار کوي الله دې زموږ نصیب نورو یو ځل به دا جنتیان مخامخ شي او الله ته به کښېني الله به یې تپوس وکړي جنتیانو وایه څه خوشحالي پړه شته نه خدایه وګورئ سوچ وکړئ څه ارزو شته تمنا خدای چې څه غواړه میلاویږي ډوډۍ اوبه بیبیانې ستا دیدار پکې کم هم میلاویږي نه یو نعمت پاتې دی هغه نعمت لا تاسو ته نه دی میده خدایه بس څنګه سوچ وکړئ تمنا وکړئ زموږ ذهن کې نه تېرېږي الله به ورته چپ شي غوږ کېږدی نو پروردګار به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت ورته شروع جنتیان چې یې واوري د دې نه مخکې چې د جنت څومره خوشحالۍ دي به تېرې شي او رښتیا کې تلاوت د قرآن شریفي او د پروردګار د طرف نه اواز د الله او زه پکې طالبانو ته کله یم چې بیا صورت رحمان وجزونه خوند وکړي خدای کې یو بله نقطه اوس واوره قرآن خو په موږ ته نازل دی نبی علیہ السلام ته حضرت ابراهیم علیہ السلام د پاره نور صحیفې وي آدم علیہ السلام د پاره نور موسی علیہ السلام د پاره بل کتاب داود علیہ السلام د پاره بل کتاب زمونږ د هدایت لپاره نازل لیکن په جنت کې جنتیان خو د آدم علیہ السلام زمانې نه واله تر قیامته پورې به ورې د ټولو امت ته ټولو جنتیانو ته که د آدم علیہ السلام امتیان دی او که د ابراهیم علیہ السلام او که د نوح علیہ السلام ټولو ته به رب العالمین د قرآن شریف تلاوت اوري دی خوند یې اورېدو کې څونه خوند وهذا کتاب انزلناه مبارک او چې د یاد قوتې حافظ جوړ شوې دا څونه برکت حضور پاک فرمایي
لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترق. که قرآن شریف په یو سرمن کې بند شي او بیا دا سرمن اور کې وغورځي سوځيږي بنه. دا طالبان په موږ سوال کوي چې قرآن شریف په اکثر خلک تعویز کې او په سرمن کې بند کی هغه اور ته غورځي سوځيږي. نورو اهاب په عربی کې د کچا سرمن ته وایي. د انسان دا سرمن د دباغت نه مخکې چې دا کچی او د نار نه د جهنم اور مراد دی. نو که قرآن شریف د انسان په سرمن کې برچي او د انسان یاد کی حافظ شي او دی د جهنم اور ته غورځي نو دی بس وځيږي نه. او بل حدیث کې راځي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب الليل. وی زما په امت کې دوه ډلې دي چې دا ډېرې بهترین دي. یو هغه خلک چې د هغې په سینو کې د الله قرآن پروت دی او یو هغه خلک چې د شپې پاس یو خپل رب ته په سلګو سلګو جاړي. به یاره چې قرآن سرمن کې بند شي سینې ته کوشي په خولې نه ګوري. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي په آخره زمانه کې به یو قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. قرآن به په ژبه لولي لاندې به نه کوزیږي په ژبه به یې پړه کې بني. نو خدای دې قرآن زمونږ اندامونو زمونږ زړه ته کوز کړي. خیرکم من تعلم القرآن او علمه. حضور پاک فرمائی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن د بل نه زده کی. یو روایت کې وعلمه بلکې او علمه یې بل ته وښی یې زده کی یې بل ته وښی. او چې دا ما کوم آیت تاسو مخکې ولوسته دوه آیتونه د قرآن شریف کې یو ځای کې هدی للناس دی چې قرآن شریف د انسان دپاره هدایت دی او دې ځای کې راځي سورت بقرې په اول کې چې هدی للمتقین. څه مطلب چې عام انسان دپاره د هدایت ذریعه ده خو چې د انسان په عمل وکړي او د هدایت سرچشمې وګرځوي نو بیا ردنه الله متقي جوړوي پرهیزګاره ترې جوړېږي. که هسې څوک قرآن شریف راوالي او دې د خپلې سینې پورې پیوست کړي قسم دې دام د ثواب ذریعه ده په دې الله ثواب ورکوي. ډېرې کشتۍ خدای پاک د قرآن شریف د برکت نه د غر کېدو نه بچ کړي او پر اخباراتو کې اکثر راځي اکسیډنټ وشو او یو سړی چې هغه سره قرآن شریف په خدای بچ کړ بار بار راځي. او ډېر کورونه چې په اور ولګي پروردګار یې د قرآن شریف د برکت نه د اور نه محفوظ کړي او ډېر کورونه په زلزله کې خدای د قرآن شریف د برکت نه محفوظ ساتلی دي. نو قرآن شریف د پاره دا کافي ده چې دا د الله خبرې دی او د یو عظیم پیغمبر د امت دپاره او په یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو عظیم فرشتې چې حضرت جبریل علیه السلام دی د هغې په واسطه رب العالمین نازل کړی د رمضان په ډېره عظیمه مبارکه میاشت. نو کوشش وکړئ ورونو په خپل هم د قرآن شریف تلاوت کوئ او خپلو بچو ته هم قرآن وښایئ. بچي په قرآن پوه کړئ. زمونږ خلک مونږ بچي په خپله نافرمانه کړل. د بچو نه مونږ خلک شکایت کوو که نه یاره جي بچ زوی مې قدر نه کوي او زوی مې ادب نه کوي او زوی مې احترام نه کوي جګړې را سره کوي. دا زمونږ خپل نقصان دی. مونږ خپل زوی ته خو د قدر لار ونه ښوله. مونږ ورته قرآن ونه ښو مونږ مدرسې ته به ونه ته مونږ ملا صاحب سره کېنښو کېننو چې ورته ښه اخلاق وښی. کوم بچي کې د قرآن زده که یاد یې که یا عالم جوړ شو قسم د آخرت کې هم ستا فایده ده او په دنیا کې هم ستا دپاره ډېره لویه فایده ده. دا یاد ساته. مونږ بچي ته غټه بسته په شا کړو د انګرېز لباس ورته واچو شا به بچې ګورې خر چې د خره کم وي غوږ یې د پرې کولو دی هغه تربور ته دی وګوره څونه پیسه ګټي تکړه شه ګورې چې ته د هغه نه زیاته وګټې. دا چل مو ته خولی بیا نه حرام ګورې او نه حلال ګورې په یو طریقه پیسه پیدا کوي. دین هم ورته ونه ښو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو سړی راغی حضرت عمر ته شکایت وکړ وی زوی وواله مه ګوره سر نه بیوي نه بیږي. زوی ولې ووالې وی صاحب کوټه کې راله سر نه راوبرو ورشه وی زوی حاضر کې چې زوی یې راوسته مخامخ ودرېد پې د خپې د خټو د خاورو ډکې تکې تورې او لاس کې ورسره غټ کوتک دی لکه دا د میخو والا چې غټ کوتک ګرځوي ګجرات اوس ښه په بد شکل سرتور سر او ګنده شکل وی دا دې زوی دی وی زه دې خوا راشه هلکه ستا څه نوم دی وی زما جعل. جعل په عربی کې ګونګټ ته وایي. ګونګټ دا یو باوري که نه په ګوډونو ګرځي یو ګونګوټي هغه د دې سوټي نه فوټبال جوړ کړی په دې سپېمه ډغه راورکوي. وی دا نوم دله چې ایښی دی وی دا مې دې پلار ایښودی دی. هلکه تا په عقل کې چې ته خشته نوم نه راته چې ګونګټ نوم دې ولې ایښود جوړ
د پیغمبر نوم تا ته نو معلوم که در صحابه نوم درته نو معلوم د حضور پاک نوم به دې ولی اخر کمبخت جوړ ګونګټ نوم دې ولی اخر وی ښه دا پلار دې وولې وی صاحب زه خو چې څنګ لوی شوی یم او پخه به د پیم نو دې پلار راله ګډې چیلې او دا غټ خره راکړي چې دا په ځنګل کې سره وه او خان نو ځنګل کې هغه ګډې چیلې اوښان سره وم مونځ کې مونځ جي څه ته وایي مونځ یې نه پېژنده اودس کې یاره جي اودس څه ته وایي نه مونځ پېژنم نه اودس پېژنم دغه غټ خرې راکړي دي اوښان او ګډې چیلې په ځنګل کې سره وم نو دې پلار راته چل خولی دی چې دا دوه خره کله په جګړه شي او واقعي د خرو جنګ ما لیدلی دی یو ځای کې مې شپه وه چې بیابان کې ودومه او سهار چې پاڅېدم نو ماشومانو خره جنګول وایي خدای دې د هغوی د جنګ نه ساته موږ خو وایو ګنې دې په خپه روانې کوي شاته لته وایي هغه خر چې به په بل خر چک ولګوه بل به ورته براندې والي بیا به یې پرېښوده کوم ځای نو د دوه خره چې کله په جګړه شي نو دې پلار راته چل خولی دی نو زه کوتک اوچت کم او دا سر لیوله روبر وم نو یو خو تښتي بل خو تښتي دا لار راته د خولی ده وی نن چې کور ته رالم نو ما مور او پلار په جګړه شوي دا بابا مې او بیبي مې په جګړه شوي نو ما ورته ډېر نصیحت وکړو یو بل ګریوالونه نیولي او یو بل یې ټسول نوبت هغه چل راته د خولی د خرو والا کوتک مې اوچت کړه د په سر ور برابر شو چې مې ووت د اخو دا انګل منډه کړه بیبي اخوا منډه کړه عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ولوي وی چې څه دې خولی دي همغه د سره کوي که تا دې راوستې د جومات ته اودس دې ورته خولی د مونځ په چل دې پوی کړی ای به دې راوستې مونږ له مونږ ورته د حضور پاک حدیث خولو چې مور څه ته وایي پلار څه ته وایي د پلار څه حق دی د مور څه حق دی د ګاونډي څه حق دی پردي مال سره به څه کوې خپل سره به څه کوې دې نه دی خبر روانې ټول ستا دی دا حقیقت دی رونو د هم په کلي کې یو سړی مور یې راله بوډۍ سپین سرې لاسونه یې تړلي لاسونه او په دې مخ باندې هم د وینو داغونه او جله دې ما ته وي زوی والم بهر کیف هغې ته مې ویې مې ګوره روانې ټول ستا دی تا دا زوی چې ماشوم و نو پټي ته یې په منډه کړی دی چېرته دې نه یې راوستې مونږ له چې دې بچي ته مې قرآن وښایه چېرته دې نه دې راوستې چې ده ته دین وښایه او ټول عمر به نیکبختې اوس د خدای وبخي مړه ده ټول عمر به یې پفی وکړي او باچول او د دې بچو دپاره د خپل خیرت برباد کړی دی تشې اوبه دې په خلکو خرڅې کړي دي ازوی مې وله راوخته ظالمه دا ظلم دې ولې کړی دا خو دا مره بوډۍ ده چې دې له د چا لاس ورته خو په یو دیکه غورځېږي نو ظالمه دومره دې والې ده چې لاسونو خپې دې پې پړسولې دي هغه بچې ما پر خپلو سترګو وډي دغه زوی چې ناجوړه شو لیوني سپي چې چلې و لیوني سپي او ما لیدلې نه دي خو خلکو دا قصې کولې ځکه زه بیا تپوس ته نه وم ورغلی خلکو راته ویلي چې دننه د خېټې نه د کوترو چینګار خېجي نو ټیک ده که اولاد د مور پلان نافرمان یې هغې له الله سزا ورکړي خو غلطي د مور ده چې قرآن یې ورته نه دی ښول دین یې ورته نه دی ښول نو بچو ته قرآن وښایې قرآن ورته یاد کې قسم په خدای په دې ممبر مې ته قسم وخوړه چې دا ستا فایده ده حافظ صاحب حسین علي صاحب مولانا صاحب چې د قرآن شریف تلاوت کوي د دې ثواب بچا ته رسیږي مولانا احمد علی جان صاحب مرحوم رحمه الله ته رسیږي که نه به رسیږي صفا خبره ده دی چې څومره تلاوت کي د هغه ورسره حساب د ده را والدې صاحب حصه ده ولې هغوی ورته کښېنولی دی تا بچی چې تلاوت کوي ته به په قبر کې پروت یې فایده به تا ته رسیږي ته به په آخرت کې پروت یې دی به تلاوت کې فایده به در رسیږي نو بچو باندې قرآن یاد کې قرآن علم پې وکې د قرآن شریف تلاوت پې وکې جومات ته یې راولې دغه ستاسو فایده ده یو لوی بزرګو په بني اسرائیلو کې نیک سړی او بزرګو هلته به راهبانو لکه زمونږ نیکان خلک یې څوک ورته عالمان وی څوک ورته مشایخ وی څوک ورته اولیا وی او د عیسایانو د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې چې به د هغې کم نیکان خلک وو هغې ته به راهبان وی هغې چې به کم کار کو هغې ته به رهبانیت وی د هغې کار زمونږ نه ډېر سخت و ځکه هغې به اکثر په غارونو کې اوسېدل یا په جونګړو کې به اوسېدل نه به یې واده کو اوس هم د عیسایانو چې کم مولیان دي هغوی ودونه نه کوي په هغوی دا پابندي چې ته به واده نه کوې نو هغوی به ودونه نه کول د دنیا کار روزګار به یې نه کو او جونګړو کې به پراتو او خلکو ته به یې دا خوله چې مونږ خو الله یادو او مونږ خدای یادو دا به د رهبانیت د هغوی یو شوق دا به نومبې مرتبه وه دویم نمبر به داسې خلک وو چې هغوی به ودونه کول او ښځې به هم کولې هغوی به ځان له په خپلو ګرجو کې ناست عبادت به هم کو
او ښځې به هم وي بچي به هم دا به ورپسې په دویم نمبر و. هغوی به د تورات او د انجیل تعلیمات خلکو له ښول او دا ړومبي خلک چې دا کوم راهبان به او پټ به په غارونو کې اوسېدل او په ځنګلونو په جنګړو کې به اوسېدل. هغوی به نه چاته دین ښه او نه به یې د چا نه دین زده کوو. بس د هغوی به دا مشن و چې موږ بس الله یادوو د الله عبادت کوو. او چې چا به ودونه کول لګیا به و هغوی به تورات او انجیل یو بل ته ښو. دا دویم نمبر راهب دا کم چې ښځې والا دی او دا خلکو ته ښودنه کوي. نیک سړی دی ډېر زیات او خدای پاک ته ډېر تقرب حاصل کړی دی. یو ځل د پیغمبر په ژبې الله ته درخواست وکړو چې خدای د زړه مې دا ارمان دی چې ته زما یو څو سواله قبول کا. او سوال خو د انسان قبلیږي، دعا خدای پاک قبلی، خو د دعا د قبلیدو مختلف شکلونه دي. حدیث پاک کې راځي چې یو سړی دعا کوي کله چې څه غواړي خدای ولا هغه ورکړي. دا یو شکل شو. کله چې څه غواړي او الله ورکړي خو زر یې ورنکړي څه موده پس یې ورکړي. مونږ خلک وایو هلکه جي دعا کوم او دعا مې نه قبلیږي. نه دا قبلیږي خو څه موده پس قبوله شي. لکه حضور پاک په مکه مکرمه کې د مکې مشرکانو کافرانو ته خیرې وکړې یو ځل. سوال یې قبول شو خو څو کاله پس ښکاره شو په بدر کې هغه کافران پروردګار مردار کړل. نو کله چې ته څه غواړې زر درته میلو شي. دا یو شکل شو. کله چې ته څه غواړې څه موده پس به درته میلو شي. کله چې ته څه غواړې هغې کې به د خیر نی د هغې په ځای به د پروردګار بل شی درکړي هغې کې به د خیر وي. مونږ خو په خپل خیر او شر نه پوهېږو. کله چې ته څه غواړې هغې کې به دومره خیر نی لکه په تا چې د الله را طرف د کوم مصیبت راځي هغې کې څومره تبی وي. نو هغه دعا به د له خدای قبوله نه کړي. د هغې په وجه به د نه خدای هغه مصیبت رد کړي. او کله به دنیا کې هغه دعا ستا قبوله نه شي اخرت له به یې د رب العالمین وساتي. نبی علیه السلام فرمایي اخرت کې د قیامت په میدان کې بعضې خلک بی هغوی له به الله نیکۍ او خوشحالۍ ورکړي. دوی به وایي خدایه دا د کمې مونږ خو دومره عبادتونه نو کړی. الله به وایي دا ستاسو دعاګانې وي چې ما نم دنیا کې غوښتلې او تاسو به وې نه قبلیږي. ادله ما ډېر ورځې له ساتلې وې اوس به یې د نیکۍ او د ثواب په شکل کې درکو. وی دی به وایي چې شکر دی خدایا او چې د چا دعا په دنیا کې قبولی یاره ارمان که زمونږ دعاګانې هلته نه وې قبولې ښه به وې اوس به راته ثواب او د نیکۍ په شکل کې میلو شوې وې. نو ده د خپل پیغمبر په واسطه د الله نه یو سوال وکړو چې خدای زما یو څو دعاګانې ما له قبولې کا خو چې زه څنګه غواړم هغسې راله قبولې کا چې زر غواړم چې زر حاصلېږي. خپل پیغمبر ورته وایي تا د الله نه سوال کړی ستا درې دعاګانې الله قبولې کړي. دا د ښځو د فتنې خبره درته کوم. درې دعاګانې دې قبولې شوې او چې ته څنګه وې هغسې به میلاویږي او چې ته څونه زر غواړې زو هغومره زر به میلاویږي. سړی سور کې شو خوشحاله شو چې زه درې دعاګانې قبلیږي او د مسلمان دعا خو دی چې د خدای رضا پې غواړي که نه یا د مسلمان دعا دی چې جنت پې غواړي اخرت پې غواړي. دنیا هم غواړه خو ورسره اخرت غواړه. یوازې دنیا به ګورې په سوال نه غواړی ښه. قرآن شریف کې الله فرمایي که نه منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بعضې خلک دنیا غواړي اخرت کې وله خدای څه ورنه کړي او بعضې خلک وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې هم خیر خوشحالي راکړي او آخرت کې هم خیر خوشحالي راکړي او د اور نه مې بچ کړي. الله د دې خلکو صفت قرآن شریف کې رستو کړی. زما یو ملګری هغه راته خبره کوله وي یو سړی د بیت الله خوا کې ولاړ ما سره حج له تلو. نو هلته یو مبارک ځای دی ملتظم ورته وي خدای دې مونږ تاسو ټول هغه ځای له بوتلی کړي. د بیت الله شریف د دروازې او د حجر اسود په منځ کې یو ځای دی او د دعا د قبلېدو ډېر بهترین ځای دی. نبی علیه السلام فرمایي چې دغه دی د انسان دعا ډېره زر قبلیږي او ډېر په اسانه قبلیږي. نو بعضې مسلمانان ورشي نو هغه یو لاس په هغه درشل مبارک باندې کیږي او بل لاس د بیت الله په هغه دیوال کیږي او دا مخونه ورپورې مږي او الله ته جاړي فقیر ببابک. خدایا یو فقیر او مسکین ستا په در ولاړ دی
ستا په دروازه ولاړ دی خدای اله دنه جدا کېږي خدای کې ته د ده دعا قبوله کې نو هلته که سړي د دعا نه م ورځي نو ورته خدای را یادوي او که جلا نه م ورځي نو سړي د جلا ورځي نو ما ته دا ملګري وی زما نه مخکې یو پنجابي ولاړو بوډا سپین ږیري چیچل مخ هغه ولاړ دی او دروازه باندې لاس یې ښودی دی او داسې جاړي سلګی وی زه ورپسې شاته ولاړ او زه ورته وایم چې دې خوا چې ځکه یو کس چې لږ ولاړ یا بل ملګري دې خوا چې زه ستا په دې ودرېږم نو دې ټپوم په دې شا چې دې زر دې خوا شي وی داسې ناشنا د الله صفتونه یې شروع کړل جاړي خدای پاک ته یا الله تو بڑا مهربان کریم رحیم ذات ہے لګیا یې د خدای دا صفتونه کوي وی ما دې هړه کې وی چې یاره داسې کار دی چې دا دې څه دعا کوي زه به پې امین ویم ځکه جاړي خدای ته او کوم مبارک ځای کې ولاړ دی راشه دا دې چې څه غواړي که نه بس دا ټک و غلپ او دعا قبلېدل ورسره سم دي ځکه ډېر په محبت او په ژړا کې او د خدای صفتونه کوي وی لس پنځلس شل منټه لګیا یې د خدای صفتونه تو بڑا مهربان کریم رحیم قادر بادشاہ وی آخره کې وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما ما وی چې اوس دله دا مخ د بیت الله په دا خوا کې اوس اوسه پیړۍ ووامه ظالمه دونه د خدای ته وجړل جنت دې وغواړه ته خو دا اویا او اتیاو کال وې ښځه م غواړي خوبصورت او بیا نوجوان هم غواړئ نو خدای پاک و دعا قبلوي خو خدای پاک نسبت ته هم ګوري که نه نسبت ته ګوري دا خښته چې سړی په خښته لګوي نو یا پکې منځ کې خټه لګوي او یا پکې سیمټ لګوي داسې نه چې خوره پکې منځ کې لګوي نسبت خو به برابری کړ بعضې خلک وي د خدای نه سوال کوم ما ته سوال نه قبلیږي څنګه سوال کوم لیلة القدر شپه ده خدای چې یو د سرو زرو مولي زموږ په کور کې راووری نو خدای کولی شي لیکن څه نسبت خو پکار دی باران خو د اوبو کېږي هسې ووایه چې خدای مال او دولت راکړي نو سوال به هغه کې په سوال ځان پوی که یوازې دنیا به نه غواړې اخرت به غواړې ښه دا د سوال طریقه ده او که دنیا غواړې وغواړه خو آخرت ورسره خامخا وغواړه نو دغه سړي بزرګ هم پړه کې دا سوچ وکړ چې زه به د خدای نه په دې جنت وغواړم اخرت به وغواړم راغې کور ودانې سره بیبي سره مشوره کوي یاره ښځې کار وشو څنګه وشو ما خو د خدای نه سوال کړی چې د ما یو څو سوالونه قبول کا د پیغمبر په واسطه ما ته رب العالمین دا ووی چې ستا به درې دواګانې قبلیږي چې ته څه غواړئ بس درې به مې قبلیږي که خیر انشاءالله او سلاس پې کوو چې ځان لم پې څه وغواړم او تا لم وغواړم ښځه ورته څه وی وی سړیه ډېره ښه خبره ده یو پکې زما شو او دو پکې ستا شوې ولې زه یې ښځه یم او ته مې خاوند دی دوه ځان له وغواړه او یو وی ښځې ته په قلار کښېنه ته به څه غواړې ښځه خو نبی علیه السلام فرمایي وی ناقص العقل او ناقص الدین ده عقل هم ناقص دی او دین هم ناقص دی هن ناقصات عقل و دین عقل هم ناقص او دین دا د غالب او د اکثر په اعتبار ځکه بعضې ښځې وي چې هغه ډېرې عقلمندې وي او بعضې ښځې وي هغه ډېرې زیاتې دیندارې وي د یو ښځې د حضور پاک نه تپوس وکړه وما نقصان عقل یو سړي تپوس وکړه وما نقصان عقلها و دینها د الله رسوله د عقل نقصان یې څه دی او د دین نقصان یې څه دی وی تاسو نه ګورئ چې د دوو ښځو ګوی د یو سړي برابري وی دا معلومیږي دا چې عقل کې نقصان دی نسیان پې راځي یېره پې راځي او ته نه ګورئ چې دا په میاشت کې په بعضې ورځو کې نه روجې نیسي او نه منځونه کوي چې خپله بیماري پې راشي دی د دین نقصان دی زما رونو نو ښځې ناقص العقل نو ښځه ورته وایي چې یو دعا به زه غواړم دا دی ورته وایي داسې کار دی چې موږ به جنت غواړو د خدای نه خوشحالۍ به غواړو په قلاره کښېنه وي نه ته ځان لکه جنت غواړې او خوشحالي غواړې خو دا یو به ماله غواړې زمان حق منې که نه منې سړی یې را مجبور کړ ډېره ښه ته څه غواړئ وی ما له داسې سوال وکړه چې ما نه خدای پاک د 1415 کالو پیغله جینۍ جوړوي او خشته خوبصورته چې زما نه په دې وطن او په دې علاقه کې ښکلې ښځه بله ني سړیه چې زه خشته شم او ښکلی شم ته به هم خوشحاله یم مزې به دي یاره ښځې ګورې زم د 100 کال ویم او عمر مې زیات دی او د مرګ په غاړه او تم بوډی ښځی
نو چې تا خیرت جنت غواړو که واپس پیغله شي بیا به مرې نه سړیه به دا یو سوال ماله وکړه هغه دوه باندې چې ته څه غواړې خو دا یو ماله وکړه که ښځې سره یې مشوره نه وي کړې ښه به وه را مجبوره یې که وی خدای زما دا ښه ده د 14-15 کالو پیغله جینۍ کې او داسې خشته ښکلې چې په دې علاقه او په دې وطن کې د دې نه خوبصورته جینۍ بله ني الله خو ورسره واده د پیغمبر په ژبه کړې و هم هقسې ترې خدای جوړه کړه ځوانه شوه پیغله شوه او خشته جینۍ ترې جوړه شوه چې څه موده تېره شوه ماسخوتن ورته کېناسته سړي یو سلا کو مشوره کو وایه وی ګوره ته بوډی ځان ته وګوره او ما ته وګوره زما او ستا ژوند یو ځای تېرېدل مناسب دي مهرباني وکړه ما د طلاق راکړه ما پرېږده زه به چې ته ځوان خاوند وکړم او ته دا نه چې ته بوډۍ ښځه ګوره ښځې دا سړی ما چې دعا کوله ډېر نه نه زما او ستا ژوند نه تېرېږي ته خو بوډۍ او زه ځوان یم او دا کوم ځای کېږي چې زما او ستا ژوند جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه سړی یې په غوسه کې راوست چې غوسه کې راوست غوسه شو دویمه دوا یې استعمال کړه وی خدای زما دا ښځه ښه بوډۍ کې داسې بوډۍ چې په دې وطن کې د دې نه زیاته بوډۍ او چیچړه او بدشکله بله ني نو خدای خو وعده کړې و هم هقسې ترې جوړه شوه ښځه بوډۍ هم شوه په هغه ساعت مخ یې هم راتوی شو لاسونه یې هم چیچړ شو روز یې هم پرې راپرېوتې ښځه په ژړا شوه د ښځو مکر خو به منې خفه کېږې مه ښځه په ژړا شوه چې خدا دې را سره څه چل وکړه په ټوک هم پېږې او که نه پېږې ما خو د سره ټوکې کولې دا دې رانه څه جوړ کړل هلته ورپسې اوښیان رالل سرګنې دا زمونږ د خور لور لرې څه جوړ کړل ستا د ازبرګي او پیري دیله ده دا چیلې دیله او باسې چې زمونږ په خور تجربې کې کله تی جینۍ جوړې او کله تی بوډۍ جوړې کله تی ځوانه جوړې او کله تی بوډۍ جوړې کوتک د دنیسو برابرو دي تا ته رازبرګي ښایو ځان له تجربې کوه په نورو خلکو دا په دې تجربې کې دا پیري مریدي دې لپاره ده خدای دا څه په مصیبت وړېده څه په لانجه کې ګیر شوم چې غریب مجبور شو درېیمه دوا یې وکړه وی خدایه هغه مخکې چې څنګه وه همغسې کې ځوانه مې هم نه راپکار و دا بوډۍ چې څنګه مخکې وه نو واپس دې ښځه همغسې جوړه شوه درې دواګانې په یوه ښځه کې لاړې او ښځه همغه پاتې شوه چې څنګه مخکې وه دا د ښځو مکر او فریب حضور پاک مبارک رښتیا وایي قسم دې که دروغ وایي رښتیا وایي چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي خفه کېږئ ما دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې ښځې به ډېرې او په کم لباس کې بار دا زنانه ګرځي په نرو جامو کې ګرځي نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستي او بربنډې به کاسیات عاریات جامې به اغوستي او بربنډې به صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجټ لوپټې یې نه ویلې هغې به وایي دا به څنګه یي صاحب جامې به اغوستي بربنډې به وی او جامې به اغوستي او بربنډې به او پلاره چې ځي مایلات ممیلات دی به ځان سړو ته مایل کوي داسې تلل به کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي رؤوسهن کاسنمة البحر او سرونه به داسې د مکې نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې دا سره اوښان دي بهتي لوړ قباني وي او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې د هغه ده که نه ده اوس د جارجټ لوپټه چې د کمې ښځې په سري د ښځې وجود عورت دی چې دا موسکی که مخې ښکاري نو خیر دی که لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته او بعضې علما وایي نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو هم خیر دی بلکې بعضې علما وایي چې نه ګوتې به ښکاري دا د پاسه حساب هم نه ښکاري تلی دې ښکاري زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري بعضې علما وایي دا به هم پټی خو دا ګرانه ده که دا هم ښکاره شي پروا نشته ګیټونه لاندې حصه به پټی پنډی به پټي سټ به پټي ویښته به پټي که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست یو کمې ښځې کې د سیپون یا د جارجټ لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري مونځ به د کم ځای نه وشي یا سټ ته بار ښکاري سټ ټول اندام دې ښکاره شو مری ته بار ښکاره شوه مونځ د کم ځای نه وشو
غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامع غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه یې دننه یې پنډی ښکارېږي، نو مونځ به د کوم ځای نه وشي؟ او وروڼو ګوره یاد وساتئ، که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم، زما ویښته ښکارېږي، نو ښکارېږي دی. نه، ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي، هېڅوک هم نه، بیا هم عورت پټول وله فرض دي. داسې کوټه کې چې هېڅوک نه، بیا به هم سر پټئ، بیا به هم سټ پټئ، بیا به هم مری پټئ، بیا به هم لیچې پټئ، او بیا به هم پنډی پټئ. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو، نو بیا هم مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نوک پالش چې ښځه پر نوکونو مږي، نوک پالش سره د کوم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودس ماتي کې ده، په غسل کې ده، او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دې پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګي، د نوک عیسه وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو، چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي، نو ته یې خوا جدا شي، هغه د نوک عیسه نه ګرځي. ښه ښځې نوکونه پرې کوي، که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وایي نه بابا، وی نوکان خو پرېږدي نه. ما بچې مونږ خو چې د لار کې انسان د غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي، وی دی د بیې ښودي، د بیې نوکان راوړي او په نوکونو یې ږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبي علیه السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وی په دې د خدای لعنتي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنتي. دا د ښځو مفسدي دي او فسادات دي. بې ستري پکې شوه، بې حیایي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي، په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګوي. اوس خو لا موبایل یې پکې بېلې راووتې، او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل یې راووتې. اورېدلي مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه یو بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه ماف هم کې، نو په تشه دعا خو نه ماف کېږي، چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدای په مونږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده، نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي، او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایئ کوم ځای به زده کوي؟ دوی له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جنکۍ داخله کړي، علم پې وکړي، قرآن پې زده کړي، احادیث پې زده کړي، دیني مسائل فقه پې ووایئ، چې ښځو ته پته ولګي چې په کوم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کوم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دي او که جایز نه دي؟ د پردې څه حکم دی؟ د ماشوم د لویولو څه حکم دی؟ او د ماشوم د تربیت څه حکم دی؟ د خاوند څه حقوق دي؟ د سخر څه حق دی؟ د خواکې څه خواښې څه حق دی؟ د لیورونو او د اندرویانو څه حق دی؟ د ګاونډي څه حق دی؟ ډوډۍ به حلاله حرامه پسه پیژنم؟ دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم، د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبي علیه السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه، حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه، دا صحابه کرامو دوی د حضور پاک نه دین زده که، حدیث او قرآن او امت یې ورسو. دغه رنګې ښځو زده کړی دی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 400 او یو احادیثو حافظ دی. د نبی علیه السلام تقریبا 5,000 احادیث هغه یاد کړي دي، امت ته رسولي دي. او عایشه بیبي د څونه احادیثو حافظه ده؟ 2210 احادیثه، نیم په نیم ورسره چلېدلې نه. 2200
لس احادیث حضرت عائشی صدیقه امت ته رسول دي ممکن ده چې ډېر به ورته یادو خو چې کوم امت ته رسېدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه به او عمر یې څونه سړی حیران شو. عایشه بیبي نبی علیہ السلام چې کله وفات کېده را 13 کالو وه نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی دقرنګې ښځو هم زده کړی دی عایشې بیبي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي داسې ده که نشته هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ دا سپېره دی دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به هم په شوال کې چا واده نه کو وی ولې وی دا سپېره دی. عایشه بیبي وی دا د جاهلیت رواج ختم کې وی ګوره وی زما واده نکاح په شوال کې شوې ده وی واده مې په شوال کې شوی دی د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو میاشت کې مې نکاح هم شوی ده واده هم شوی دی نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی او وی حضور پاک زما په غیږ کې تسا ختلې ده ډډه یې د عایشې بیبي سینې ته والې وه وی سر مبارک یې زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سا ووتله او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و نو زما رور راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و نو نبی علیہ السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل وی ما ورته وی چې صاحب مسواک تمدلي کېږي مګې وی سر مبارک یې وړکو وی مسواک مې راواغېسته ایمه چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلکو ایمه چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړکو نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو نو هغې هغه مسواک ومږه هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لا وی زما نه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما او د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دي. شیخة الحدیث دا حدیث لوی استاذه او د قرآن لوی استاذه او د لوی صحابه کرام استاذه عایشه بیبي دا په خپله فرمایي یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک وګڼې نو چې خلکو ته خو پته وه چې د نبي علیه السلام د عایشې بیبي سره زیاته مینه ده د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته او عایشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیاتی بیبیانو ورته عایشې نبی علیه السلام ته ووی چې تا له خلک ډالۍ او تحفه راوړي هله راوړي چې تا عایشې بیبي کرئ نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمې بیبي سره یم ما له تحفه رالیږئ یوازې عایشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږئ غږ یې ونه کړ. بیا دوی فاطمه رضی الله عنها ته ووی وی ته حضور پاک مبارک ته ووایه چې دې خلکو ته اعلان وکړي ځکه چې د عایشې بیبي په کوټه کې نو خلک ډالۍ راوړي او چې نورو بیبیانو سره خلک نه رالیږي اعلان دې وکړي چې ټولو بیبیانو سره چې زه یم رالیږئ چې فاطمه رضی الله عنها نبي علیه السلام ته الوې نو حضور پاک ورته وی بچې لا توزینی فی عایشه د عایشې په حق کې ما مه خفه کوه قسم دی وی چې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي او عایشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي وحی راوړي دا د هغې فضیلت او څونه هوښیاره وه یو ځل فاطمه رضی الله عنها ورسره ناسته وه خو د حضور پاک لور ده چاوی ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها وی زه غوره یم عایشه بیبي ورته وی ولې وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټوکړه یم حضور پاک فرمایي فاطمه بزغه مني فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده فمن اغضبها فقد اغضبني چا چې هغه غوسه کړه نو زه یې غوسه کړم نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم نو زه غوره شم که نه شم ګوره دې هوښیارتوب ته وګوره دا ورته څه وی وی بېشک دا منم چې ته د حضور پاک د غوښې ټوټې بلکل منم په دې وجه ته ډېره خوښې او مونږ ته هم ګرانې او د الله هم خوښې او د حضور پاک هم خوښه وي خو په جنت کې به تا د علي صاحب لاس نیولې هغه سره به روان او ما به د حضور پاک ګوته نیولې هغه سره به روان یم دی څونه هوښیارتوب دی دی ونه وي چې ستا نه زه غوره یم وی جنت کې ځکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره
دا تاسو سره چې کمې ښځې دي په کورونو کې خدای دې موږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کې نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې وی څونه حورې چې بنده سره یي د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځې ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله مې دا ښځې به جنت کې در سره یي یو سړی راته وي د دې بلاګانو نه موږ جنت کې هم نه خلاصېږو مې دا بال ته بلاګانې ني دا بال ته خشتۍ ښکلې وی او ستا بیبي به په جنت کې نو څونه ښکلی جواب ورکوي بېشک زه منم ستا فضیلت د حضور پاک مبارک لورې د هغه د غوښې ټوټی خو په جنت کې به د خپل خاوند علي صاحب سره د هغه ګوته به دې ونیولي او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره یم د هغه ګوته به مې نیولي بیبیانې ډېرې هوښیارې وي امهات المؤمنین ورته وی د مسلمانانو میندې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم د پیغمبر بیبي دا د مسلمان مور درونو نو دید چې سیته د صحابه کرامو سړو نه خور شوی دی دغه رنګ دین د بیبیانو نه هم خور دی عایشه بیبي وګوره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وګوره حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها وګوره دا رنګ نور ډیری بیبیانې دي ام سلیم رضی الله تعالی عنها دی د دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نه حدیث د کړی دي او قرآن زده کړی دی او د قرآن او د حدیثو پوهه حاصله کړې ده او بیا د امت ته رسول ده یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړه وی صاحب دین د نه ټولو سړو زده کړه موږ له یو ورځ مقرر کا چې په هغه ورځ موږ درته راځو او موږ ته هم دین ښیې حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کړه هلته به له نبي علیه السلام راته او شریعت به یې ورته ښه قرآن او حدیث به یې ورته ښه وروڼو اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې دپاره ګورې یو څو شرطونه دي ابن عامدین شابي رحمت الله علیه په شامي کې لیکلي دي د سړو په شان نه دي دا شرطونه پکې شته ښځه که په کور کې علم زده کوي ډېره ښه خبره ده د کیسټ په ذریعه یا د لوډ سپیکر په ذریعه یا د ریډیو په ذریعه ترجمه وري یا د احادیثو درس ډېره ښه ده خو ښځه که بار ته وځي استاده ده او یا شاګرده ده هغې له یو څو شرطونه دي یو شرط پکې دا دی چې دا به په پرده کې وځي پرده کې به ځي دا یو شرط بې پردې به نه دي دویم شرط پکې څه دی که سفر نږدې و لکه د دروازې نه دروازې ته ځي اکثر دا زنانه په خپله محله کې د یو کوڅې نه بلې کوڅې ته ځي نو خیر دی که یوازې ځي یاره چې فتنه ني او که مزل زیاتو نو ذی رحم محرم هغه انسان به ورسره ځي چې هغه سره مستقل نکاح همیشه نه کیږي رور به ورسره ځي پلار به ورسره ځي زوی به ورسره ځي یا خپل خاوند به ورسره ځي د ماما زوی سره د ترور زوی سره د تره زوی سره لیور سره به نه ځي دا ګناه ده دریم څه دي دریم شرط دا چې کوم ځای کې دین زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال کو ایجوکیشن چې ورته وایي دا بني ځان له ښځې بی سړي بني او څلورم د فتنې نه به امني که چېرته په لاره ورته چا کتل یا فتنه ترې جوړېده بیا به هم نوځي چې دا څلور شرطونه یي نو ښځه د علم زده کولو دپاره او د علم د ښودنې دپاره د کور نه بهر هم وتي شي زمانه داسې درونو چې د ښځو فتنې ډېرې زیاتې دي نو د دین نه خبرول پکار دي زمانه داسې ده چې د ښځو مفاسد زیات دي بربنډتوب زیات شو بېدیني زیاته شوه او ښځې خو د سړو جالونه دي د شیطانانو سړي پرې ښکار کوي نو پکار دی چې مونږ ښځو ته علم وښایو دین ورته وښایو اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کښېنه حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها سړو ته جنت ګټل ګران دي او ښځو ته ګوره ډېر اسان دي د ښځو مجبورۍ زیاتې دي سړو ته جنت ګران ښځو ته آسان حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه خپل کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها د خپل اندام حفاظت کوي د ګناه نه ځان ساتي فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت د جنت په کومه دروازه چې خوښوي ور داخله دي شي دا د ښځو آسان شی شو مونځ د خپل کوي روجې دې نیسي او د خپل اندام حفاظت دې کوي بې ستري او بې پرتګي دې نه کوي دا جنت د دې ټیکه شوه
دغه مدرسې د دین د حفاظت ځایونه دي. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نو قرآن مونږ نازل کا، حفاظت به مونږ کو. نو حفاظت په سړوم کیږي او په ښځو کیږي. تابعینو کې سړو ته وګوره، ښځو ته وګوره. تبه تابعین کې سړو ته وګوره، ښځو ته وګوره. د دین یو لوی حصه خو د ښځو سره تعلق لري. ابه ښځې زده کوي او ښځو ته به ښایي. دغه رنګې حضور پاک فرمایي نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها. نو په دې نسونو کې د سړو ذکر کیږي، ښځې تابع وي. کم سړی او کمه ښځه چې د حضور پاک یو حدیث واوري او یادی کې او عمل پیو کې، نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین دی ولت د خوشحالی ژوند ورکړي. دعا ورته کوي. نو د جنکو د الکانو علم تعلیم زده کول چې څنګه ضروري دي، دا رنګې د ښځو دی. دا تاسو خوش قسمته یې چې ستاسو هم په دې محله کې او په دې کلي کې د الکانو د تعلیم او تعلم سلسله شروع د جنکو. مولانا محمد شفیق صاحب راته پیسه وکړله. ډېرې جنکې مخکې فارغې شوې، ډېرې جنکې هغې قرآن هم زده که او علم هم زده که او په ناظره باندې هم پوه شوې. دا خو ستاسو لپاره خوش قسمتي ده چې په خپله محله کې داسې زنانه شته او داسې عالمان شته چې ستاسو زنانه ته علم او دین زده کړي. یعنی ډېر کلي او علاقې داسې وي چې هلته دا مدرسې نه خلک له څونه سفرونه کوي او څونه ورله ګرځي. کوشش وکړئ وروڼو خپل بچي چې کوم نارینه هلکان دي هم د دین نه خبر کړئ. ګورئ کم بچی چې ستا دینداره شو، دنیا کې به هم ستا په ښه راځي او آخرت کې به دې په ښه راځي. او چې کم بچی ستا بېدینه شو، دنیا کې دې په ښه نه راځي او په آخرت کې دې په ښه نه راځي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو سړی راغی شکایت یې وکړ. وی صاحب زوی ووالمه. وی زوی دې څه شو ورشه مال یې راوله. زوی یې وله راوسته. چې یې راوست زوی سره یې غټ کوتک دی لکه د کټ د بازو مړه. د دې سړي دا سر خوږو وینه ترې بېده. زوی سره یې غټ کوتک دی، خپې هم د خاورو څخه د خیرو ډکې دي، خپې بلې خپې شلېدلې جامې او مخ او لاسونه هم د خاورو ډک. هلکه ته مونځ نه کوې اودس نه کوې؟ وی صاحب زه خو نه مونځ پېژنم او نه اودس پېژنم. دا پلار دې دی؟ او جي دا دې ولې والې دی؟ وی صاحب زه خو په دې نه پوهېږم. وی دا چې زه لوی شوم دې پلار دا کوتک هم راکړه او خره هم راکړل. وی زه بوزه او د خره سره وه په ځنګل کې. نو د خره بوزم کله شپې راځم او کله په دویمه درېیمه شپه راځمه. د خره سره هم نه راته پلار مونځ کولی دی نه اودس کولی دی، دغه ځم او راځمه ډوډۍ خورم او خره بوزم او خره سره. وی دا پلار دی ولې ووو؟ وی صاحب دا خره چې زما کله په جګړه شي دا بیا نه خلاصېږي. نو دې پلار راته چل خولی دی. وی چې داسې چل کوه چې نه خلاصېږي، دا کوتک اوچتوه او دا میند یې وله رابروه. نو دا خره به ولګي نو یو به یو خوا تختی بلبل. زما دا خره چې کله په جګړه شي نو زه دا په منځ کې کوتک راوبروم. وی نوم دې څه دی؟ وی جعل. جعل ګونګټ ته وی ګونګټ ته. هلکه دا نوم دله چې ایښی دی؟ وی دا مې دې باباجي ایښودی دی. ظالمه تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم ایښوده چې در پیغمبر د صحابي نوم دې یاد نو چې دا نوم دې وله کېښوده. وی دغسې خرو هم یو خو تختی بلبل. وی نن چې کور ته رالم بیبي او بابا مې په جګړه یو بل یې د ګریوان نه نیولي وو. مور مې دې د ګیرې نه نیولې وه، ده مې مور د ګریوان نه نیولې وه. د چغې مې ووالې چې مه کوئ جګړه مه کوئ، خوند یې نه کو. هغه خرو والا چل مې ورسره وکړه. کوتک مې اوچت کړې مین له مې راوبرو. د بدقسمتۍ نه مې د پلار کپره ولګېد. هغه عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ورته وایي وی دا نقصان ستا دی، تا دې راوستلې جومات ته مسجد نبوي ته. ده ته دې دا ویلي چې پلار څه ته وایي مور څه ته وایي، د پلار څه حق دی د مور څه حق دی. دغه ټول عمر پې خره سره مونځ اودس دې ورته نه دی ښولی. نو څه غلطي ګورې زمونږ هم ده. مونږ له پکار کې خپلو بچو ته دین وښایو، قرآن ورته وښایو، احادیث ورته وښایو، د حضور پاک واقعات ورته ذکر کو، د صحابه او اخلاق او د هغې په واقعاتو یې خبر کو. دارنګې زنانه مونږ په دې خبر کو. دا انتهایی ضروري دی. دا به خبره کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تا نه به خدای د دې بچو نارینه او زنانو د دواړو تپوس کوي. دین دې ورته ښولی دی که نه، مونځ دې ورته ښولی دی که نه، په اودس دې پې کړي وو که نه، لور دې پرده ښولی وه که نه، د بې پردګۍ نه دې بچ کړی وه که نه، که دا دې کړي ښه که دې کړي عذاب ته ټینګېږه.